په کلاسیک دور کې ډېر استادان پاته سوي دي، ډېر بلا خلک پاته سوي دي. او تاسو یو بل شی نوټ کاستئ، زموږ داسې زمانه ده چې پښتو د پیسو ژبه هم نه ده، څوک یې وایم نه، اوریم نه، خوښوي هم نه. او دا خلک په هغه زمانه کې پښتو لیکي، نو دا ډېر د قدر وړ خلک دي. مصری خان ګګیاڼی په کام ګګیاڼی دی، مصری خان یې نوم دی، زموږ یو کلاسیک شاعر دی. تر 1129 پورې د قمري کال دی ژوندی دی په خپل شعرونو کې. نو دا په عیسوي حساب باندې 1116 ځینې جوړیږي، او 306 یا 7 کاله مخکې دی ژوندی و. ښه، نو 300 کاله مخکې چې دی ژوندی و، نو د دې دا مطلب دی چې زموږ دا شاعر چې دی د درېیمې دورې شاعر دی. اټکل لګېدلی دی چې دا په 1850 او 18 کې به زوکړی وي. وینې فرض یې که اوس ته زه تا ته وګورم چې ستا عمر دونې دی نه، بیا به ته دا وخت د دونې عمر یې، نو زما اندازه داسې وي دغه ته اټکل وایي چې دا به په دغه کال زوکړی وي. زموږ د کلاسیک ادب ټول شاعران یو څه کوي، اکثره داسې دي چې نه یې ژوند معلوم دی د زوکړې ورځ، نه یې مړینه معلومه ده، بلکې دی شاعران هم لرو چې هغه زمانه یې لا نه معلومېږي. بس زمانه نه معلومېږي، شعر دی زیات په یو شعر کې دا نه دي ویلي د کوم باچا دور دی، په کوم وخت کې ژوندی یم، کوم وخت زه شعر لیکم. ځینې بیا دی شاعران دي نه زوکړه معلومه ده، نه مړینه معلومه ده، خو بس یو باچا یې یاد کړی وي، د باچا له دوره سره موږ اندازه ولګو چې دا په دغه دور کې ژوندی دي. ځینې دی شاعران دي چې هیڅ شی نه یاد کړی. بس کلاسیک رنګ دا صرف د پښتو مسله نه ده، دا د ټولې دنیا د ادبیاتو داسې رنګونه دي. کلاسیک پخواني شاعرانو کې بس دا جذبه نه وه چې زه به زوکړم لیکم، مړینه به هم لیکم، بلکې د ډېرو لیکوالانو شاعرانو مړینه به د هغو شاګردانو لیکله، چې به دوی مړ سو نو به شاګردانو هغه ورځ ولیکله، تاریخ به یې ولیکئ. نو دغه شی به ستاسو ذهن ته رسیږي چې کلاسیک دورې چې دي هغه کمپلیټ نه دي، صرف د پښتو نه، اردو کې ډېر شاعران داسې دي، په فارسي کې ډېر شاعران داسې دي، او په انګریزي کې خو بیخي ډېر شاعران داسې دي. هغو وجه دا ده چې بس یو زمانه کې یو کلام په لاس ورغلی دی، بیا زیاته نور شی نسته. اوس په فردوسي کې دا کوالټي ده چې هغه محمود غزنوي ته پیش سوی دی. نو د محمود غزنوي باچاهي معلومه ده په 998 عیسوي کې دی باچا سو، په 1013 عیسوي کې مړ سو. 32 کاله باچا و. په دغه 32 کاله کې دی یو ورځ راولاړېږي خپل کتاب باچا ته پیش کړي. بس موږ ته معلوم دی چې دا د محمود غزنوي د دور سړی دی. دی د فارسي شاعر، تاریخ یې د پښتنو غزیات لیکلی دی، کمال یې کړی دی. بس د فردوسي بل یو شی په لاس نه راځي. بس اوس نو په فردوسي غوندې عالم انسان، د فردوسي غوندې غټ سړی، دومره لوی شاعر دی چې زما یو دوست ما ته ویلی چې په تهران کې د ایران یو ښار دی، د زړو شاعرانو یو اداره ده، ول 600 زیات قبرونه پکښې دي، صرف شاعران دي او ټول کلاسیک شاعران دي. او ګرد مطلب ما داسې خبرې کولې، دا 100 کاله خو په دې خوا کې نه دي، تر 100 کاله واخوا ته مړه شاعران دي، ول دومره ناشده کلامونه، ناشده دیوانونه یې دي، ول 600 سره د فردوسي نه دي برابر. په دې پوهېږاست دی، ول یکړ فردوسي پر زیات دی. اوس دا دونې زیات سړی د دغه د ژوند هغه خاص نقطې نسته. حنظله بادغیسی، د بادغیس یو شاعر یاد سوی دی، مشکوکه دی، ژوند یې نه معلومیږي. ځینې وایي په 215 قمري کې ژوندی و، ځینې وایي وروسته و. دا بل رودکي یو شاعر دوی یاد کړی دی چې زموږ د امیر کروړ څخه هم یو 100 کاله راوروسته دی. د دغه هم کوچنی دیوان دوی مرتب کړی دی. ځینې خلک د شک په نظر ورته ګوري، خو غرض مقصد دا دی چې کلاسیک شاعرانو بس شعرونه لیکل، تاریخ یې نه لیکلی. تر خولې به یو خبره ووته، فرض یې که د اورنګزیب باچاهي ده، زموږ بابو جان راولاړ سوی دی، د اورنګزیب صفت یې لیکلی دی. هغه ما تاسو ته ویلي وو چې وظیفې یې شروع کړې وی، نو دی ملا سړی و، یو تنخوا به را شروع سوي، نو د باچا صفت یې کړی دی. د باچا په صفت باندې دی موږ پیژندلی دی چې اوهو دا خو او کنفرم کال ما بل ورځ درو شو چې د اورنګزیب د تنخواو سیستم څه وخت شروع سوی. وینې اورنګزیب په 1100 هجري قمري کال 1691 کال باندې ټول د علاقې د باچي علماو غټو خلکو ته تنخواهی ور شروع کړي. مطلب ته عالم ملا یې، بس تا تنخواه له ګورنمنټ نه خزانې ده،
نو دا هم سړی دی دا صفت یې پیدا کړی دی په خپله وایي چې بادشاه چې دي وظیفې مقرر کړي دي صفت یې کړی دی نو ښکاره خبره ده د وظیفه پیدا کړې ده لیا ده پیدا کړې ده لیا د کور بل سړی دی هغه وظیفه پیدا نو موږ ته د بابو جان ژوند تر 1100 هجري قمري له دغه یوه شی معلوم نه نور یو شی نه معلوم اندازه لګوي د مصری خان ګګیاڼي دیوان چې دی دا چاپ سوی دی ښه بختور سړی دی د مینې شاعر دی ټوله شاعري یې پر مینه ولاړه ده ترنم سې ورته وایي آهنګ سې ورته وایي رواني سې ورته وایي یا سازنده شعرونه چې ساز پیدا کوي خوږ غږ پیدا کوي هغه خو نو د ټول دیوان دی پوخ شاعر دی تېروتنې ډېرې کمې لري شاعري ودخته وایي چې ستا په شاعري کې عیبونه نه وي نو د مصری خان په شعرونو کې عیبونه نسته